دا سړی دومره بیچاره بېوسه او بېکسه انسان دی چې تر اوسه پورې د دغه د کوټې کړکۍ او دروازه نشته ده. تاسو یې خپله وینئ. الحمدلله د ده چې کوم هغه ارمان او خواهش و هغه ورته موږ د تاسو په مرسته باندې پوره کړه. دوکان یې غوښته، غرفه یې غوښتله، د دوکان لپاره هغه سودا وه هغه مو الحمدلله ورته واخیستله. چې غوښتنه دې کړې وه دروازه او اشدار. دروازه خو دې وشوه؟ دروازه یې وړې ده، اشدار راځه دا دروازه به دې موږ کانتینر یې وړې. دا یې دروازه شوه؟ دا یې دروازه شوه. که غواړې چې همدا فامیل تا که موکتو همداسې نور فامیلونه په پښو ودرئ د غربت او بدبختي نه بچ کې، چون د قمر پالیسي چې هر کس ته باید تجارت جوړ کړو په پښو ودرئ، نو په دې سفر کې موږ سره یو ځای شه. فقط د میاشتې $10 زموږ په دې لینک کې ځان ثبت کړه، هره میاشت ورکړه تر څو پرې موږ کولو دې فامیل ته دغسې فامیل ته تجارتونه جوړ کړو او تا ته بدل کې راپور درکړو. راځئ سره لاس یو ځای کړو تر څو پر افغانستان کې غربت د بنیاد نه ختم کړو.